سردستوی په نامه د دوی هلته تاسو سره انصاف او عدالت نشته. په راټولېدنه کې د لوړو زده کړو علمي مرستیال ډاکټر لطف الله خیرخوا، خوست مرستیال ولی مولوي محبوب شاه قانت، د شیخ زاید پوهنتون معاونینو، د پوهنځیو رئیسانو، استادانو، محصلینو او د فارغ شویو محصلینو خپلوانو او میلمنو ګډون کړی و. ویناوالو په خپلو خبرو کې ویل د ویاړ ځای دی چې د شیخ زاید پوهنتون انجینري پوهنځي سیول څانګې څخه اتیا تنه محصلین فارغ چې په اړونده برخه کې به ټولنې ته خدمت کوي. دوی فارغ شوي محصلین دې ته متوجه کړل چې د علم په برخه کې یوازې په دې بسنه مه کوئ بلکې خپل زده کړې مو تر ماسټره او ډاکټرا پورې ترسره کړئ تر څو مو هېواد له نورو سره د علم په ډګر کې سیال شي. هیله دا ده چې ګرانو محصلینو ته مخکې د تګ زمینې برابرې شي، فرصتونه برابر شي او موږ انشاءالله په خپل توان او د خپلو ظروفو مطابق ورته کوشش وکړو. د افغانستان په تاریخ کې لومړی ځل دی چې په لوړو زده کړو کې د څېړنې لپاره بودیجه خاصه کېږي. تر دې مخکې نه و. دا یو مهم پیشرفت دی او هیله همدا ده چې په راتلونکو کلونو کې موږ تر دې لوړ ولاړ شو. د افغانستان په تاریخ کې لومړی ځل دی چې د لوړو زده کړو په چوکاټ کې مهم ملي او بینالمللي علمي کنفرانسونه کېږي چې د تاسې پوهنتون تېر 2 میاشتې مخکې د دې ملي کنفرانس شاهد دی. د افغانستان د لوړو زده کړو په تاریخ کې لومړی ځل دی چې د څېړنو لپاره یو منظم سیستم رامنځته کېدونکی دی. خو د دې نه وروسته به انشاءالله په لومړي ځل د افغانستان په سترو 25 پوهنتونونو کې څېړنیز مراکز جوړېږي. ویناوالو په خپلو خبرو کې له فارغانو وغوښتل چې د هېواد په ابادۍ کې د ترلاسه کړو زده کړو او مهارتونو څخه ګټه ترلاسه کړي. اشرف علي تهانوي رحمه الله فرمایي چې یو انسان ده هغه د بخاري شریف درس کوي، په دې باندې د دین خدمت کوي، خو بل طرف ته یو منطقي عالم ده د میرزاید درس کوي، په هغې باندې هم د دین خدمت کوي. د دوی درجه یې وده. حضرت شاه انور شاه کشمیري رحمه الله دا د دیوبند یو هغه لوړه هستي ده. هغې به چې کله دیني علومو خپل شاګردانو ته درسول د هغې سره په څنګ کې به یې عصري علومو درس هم ورکولو. او دوی ته یې فرمیل چې په ننني عصر کې عصري علومو ته هم ضرورت ده چې په دې باندې موږ د دین او د وطن خدمت وکړو. دغه راز فارغ شویو محصلانو په خپلو خبرو کې د خوښۍ په څرګندولو سره غوښتنه درلوده چې مسؤلین دې په بېلابېلو ادارو کې ورته د کار زمینه برابره کړي او هم د نورو محصلینو لپاره د عملي زده کړو زمینه هم برابره شي. نو انشاءالله چې تر کومه مو وس وي د خپل هېواد خپلې ټولنې لپاره به خدمت کوو او انشاءالله چې په رګ رګ کې مو وینه وي او تر کومه حده پورې چې موږ ژوندي یو د خپلې خاورې د خپلې ټولنې لپاره به خدمت کوو. دولتونه هیله کوو تر څو راتلونکي موږ ته کار زمینه برابره کړي.